په کم هنر به هلکه لږ د چغې په ټایم کې چغه وه داسې چې وخته چغه ما سره خو د غم کمی که سرکاري سړی بیا د چټي راکړه چې هلکه ګوره د پټلۍ نه کوږ نه شو کتله نو یو نه پکې یو خوا یو تک تور بنده ناست دی او بل خوا ته ناست دی او دا شعر یې پیسیټ کړی او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کوم دوه درې انتخاب شعرونه به ورته ډالۍ کړمه چې په قسمتونو په تقسیم پورې خندا راشي د قسمتونو په تقسیم پورې خندا راشي او بعضې خبرې داسې واورم چې جړا راشي او د کلي خانه ته د خېټې غم نه څه خبرېږي زما بچی چې ډوډۍ ویني پکې سا راشي او هغه یتیم چې د ماښام د اذانونو وخت شي کوڅه کې کینه وایي که چېرته مې بابا راشي نو مو خو مننه جی ډېره مننه انعام دی جی ما سره خو د غم کمی که سرکاري سړی بیا د چټي راکړه چې هلکه ګوره د پټلۍ نه کوږ نه شو همدغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې به ووامه چې نه پښتوله نه کورسوله غرضي مري په دې روانو حالاتو چې نه پښتوله نه کورسوله غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري او په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالیږي بس مدام په شاباسي مري مننه چې په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالیږي بس مدام په شاباسي مري او د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري مننه چې د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري او چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي تو تر هغې به هم داسې لاروي مري او عجیبه شان تماشه د راشه وینه غاټان مخکې او په ګولو خواران وروستي مري او دغه څو نور هم انقلابي شعرونه چې په کم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي په کم هنر به هلکه لږ د چغې په ټایم کې چغه وه داسې چې وخته چغه چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي او د بم باروده وسلحي ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم باروده وسلحي ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي ریپلیوال خو د اله پیره بابا راشه والا نظم نه نه که لارېږي او دی به هم خوشحاله چې مولیان یې په 510 کې ور واچي که نه بیا به خوشحاله شي هلکه دغه پینډۍ والا را باندې مه وایه دلته ووایي لکه تاسو را د اویاو کالو ثواب په یو ټیم په خوړ وی نو دلته د یتیمانو په دغه کې راغونډ شوي دلته راباندې دغه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده ریډیو
یو مې کتله نو یو نه پکې یو خوا یو تک تور بنده ناست دی او بل خوا ته ناست دی او دا شعر یې پې سیټ کړی او تره مونږ نه چې دی ښکلو دا کوم نو ما چې دا شعر ما ولي بیا دغه څو شعرونه نور هم چې کله چې څه کار شي سمدستي راځي او ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دی لکه سم ورورکي راځي او مو خو په خفګان پسې خفګان مومو چا وی چې په غم پسې خادي راځي او دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره خاپیري راځي او ډېر را سره ګرانه را خوږېږه ما او بیا مې لیوني زړه کې مستي راځي او زړه هغه د سوات په اوبو مست ښکلی وارو که د ځان سره د وړي راځي او دا د محبت د جنون دشته ده او دلته به د هر ځای لیوني راځي او دغه اخري غزل چې نه په ګرمۍ نه په ساړه مزه او غم ته دې ټینګ لکه د غره مزه دا خو حالاتو داسې کړی یمه څنګه چې مې وینې داسې نه مزه او ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه مزه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اوده مزه او په نورو خلکو درون او سپک پرېږدوه ویمه چې ستا نظر کې سو مزه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه مزه او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زو مزه او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه مزه او دغه درې هیري شعرونه صرف چې د خپل جنون دغې مرام ته به مې نه پرېږدوئ په شاړو دشتو کې یو ګام ته به مې نه پرېږدوئ ما لکه خپل د زړه قاتل چرته په ګوتو راغې زه چې ترې اخلم انتقام ته به مې نه پرېږدوئ او چې څومره زر درنه کېدی شي ما یارانو خښ کوي که مازدیګر مړ شوم ماښام ته به مې نه پرېږدوئ یو جهان